جوړې بدې شاړې کړم ښایسته. په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې چارې پیل شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند له لوري نن د روان 1404 لمریز کال د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د چارو د پیل پرانیسته وشوه. محترم عبدالغني برادر اخوند په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل دا د خوښۍ ځای دی چې نن په لغمان ولایت کې د پاکې انرژۍ د تولید په برخه کې یو مهم ګام اخلو. دا به نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې سیمې مقاومت لوړ کړي بلکې د پاکې او پایښت لرونکې انرژۍ په برخه کې به هم تر یوه بریده د هیواد اړتیا پوره کړي. محترم مناسب زیاته کړه اسلامي امارت د برېښنا سکتور په برخه کې خودکفایۍ ته د رسیدو په موخه د دې پروژې په څیر مهم ګامونه اخیستي چې دا نه یوازې د برېښنا د تولید بلکې د ملي اقتصاد کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب د کاري فرصتونو د ایجاد او هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې مهم ګام دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل څه موده وړاندې د هیواد په کچه د برېښنا د تولید د اووه مهمو پروژو قراردادونه لاسلیک شول چې مجموعي ظرفیت یې څه باندې 228 میګاواټو ته رسیږي. دا د هیواد په کچه د برېښنا د تولید په برخه کې یو بېساری ګام دی چې دا پروژه یې هم برخه ده. محترم عبدالغني برادر اخوند په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د پیل مراسمو ته وویل د اسلامي امارت اقتصادي ستراتیژي پر دې ولاړه ده څو هیواد له بهرنۍ اړتیا خلاص او د خپلو موجودو کورنیو ظرفیتونو پر مټ خودکفایۍ ته ورسیږي. دا چې برېښنا د یو هیواد د اقتصادي ودې د ملا تیر بلل کیږي په همدې موخه د اسلامي امارت د اقتصادي پالیسیو په سر کې ځای لري. محترم مناسب زیاته کړه د افغانستان ډیره تکیه پر وارداتي برېښنا ده چې دا نه یوازې قیمته تمامیږي بلکې له هیواد څخه په زیاته اندازه د اسعارو د وتلو عامل هم ګرځي. له همدې امله د برېښنا دا ډول پروژې کولی شي چې هیواد په تدریجي ډول د برېښنا په برخه کې خودکفایۍ ته ورسوي. په پای کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په هیواد کې د اقتصادي او پانګونې پروژو د پیل او بشپړولو لپاره امنیت تر ټولو مهم وباله او ټولو پانګوالو ته په دې برخه کې د اسلامي امارت له لوري پوره اطمینان ورکړ. محترم مناسب له پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې په مختلفو په ځانګړي ډول د برېښنا سکتور کې پانګونه وکړي. اسلامي امارت په دې برخه کې ډېر اسانتیاوې برابرې کړي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټه کوښښ کوي چې په هیواد کې د پانګونې پروسې لنډې او پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پر پروژه د خصوصي سکتور له لوري $6 میلیون پانګونه کیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به یې د سیمې اوسیدونکو د برېښنا ستونزه تر یوې اندازې حل او صنعتي فعالیتونه به ورسره پراختیا ومومي. بیا به دې پر لر او برنګین ګلونه وکرم.